د ځمکې پر سر یې 2 میاشتې له یو بل سره دښمني وکړه او بالاخره دغه شخړه په دوستۍ واوښته. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي انجینر هلمند ټیم د دې ولایت د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د زیړۍ ترخې سیمه کې د 2 کورنیو ترمنځ چې پلرنۍ اړیکې سره لرله د ځمکې پر سر رامنځته شوې 2 میاشتنۍ شخړه په دوستۍ بدله کړه. د 2 ورونو ترمنځ دغه شخړه منځته راغلې وه. د مندوزۍ اسماعیل خیل مربوط د زیړۍ ترخې په سیمه کې د 2 ورونو ترمنځ دغه موضوع د ځمکې په سر باندې یا به دا ووایو چې د تیر او برید په سر باندې دغه موضوع منځته راغلې وه چې له بده مرغه په دغه فزیکي برخورد کې د یوې خور لاس قطع شوی و. د دغه 2 کورنیو غړي یو بل ته ورغاړې وتل او په رامنځته شوې شخړه یې پښیمانتیا څرګندوله. دوی وایي خوښ دي چې بیرته یې دښمني په دوستۍ بدله شوه. او احساس خو بیخي دومره زیات احساس دی چې یعنې مو خپل امر و چې کله مې هغې لوس یې قطع شو نو هغه لوس چې د ده برکات و چې مو هغې خپل لوس نه تېرېږم بخښه مې تره زمانو سره غېږ په غېږ سینما شم بیرته هغه خپل ترځایتوب سره چلان غوره کوم. د دې څخه وروسته موږ دوی ترمنځ اړیکې به دوستانه اړیکې وي، ښې اړیکې به وي، هر وخت تر زمان به او خلکو نه دا خواهش لرو چې دا ډول پېښې یا ستونزې لري باید حل کړي. او په تېره بیا د ځوانانو څخه د هلمند دفتر د سیال صاحب څخه چې داسې په خوست کې داسې یو ټیم غوره کړي چې د خلکو ستونزې ته رسیدګي وکړي دا خلک وفصل. خوست کې شخصي دښمني ډېر کله د ځمکو پر سر او یا هم د نورو معاملو له کبله رامنځته شوي او رامنځته کیږي چې څو ورځې وړاندې هم د 2 کورنیو ترمنځ نیمه پیړۍ شخړه په دوستۍ بدله شوه. خو اوس وخت کې د ولایت کې ګڼې کورنۍ شته چې په خپلو کې شخصي دښمني لري چې خلک له قومي مشرانو، وکیلانو او نورو څخه غواړي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د زړه له تله هڅې وکړي تر څو نور په دې ولایت کې شخصي دښمنیو ته د پای ټکی کېښودل شي.